یو روایت راځي په روایت د صباح ابن محمد هغه د مره هغه د عبد الله نه نقل کړي ترمذی کې دا روایت دی یو ورځ رسول الله ملګرو له ویلې چې د الله نه حق حیا وکړي ملګرو له مکه حیا ده د الله نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړو وکړه چې انسان د خپل سر حفاظت وکړي او اقندامونه چې په دې سر کې دي سترګې دي غوګونه پوزه ژبه دا یو سړی غلط استعمال نه کی دا حیاناک دی او که چیرته غلط استعمال کړ محمد رسول الله فرمایي چې انسان په ورځ قیامت الله د شرمېدل انسانانو سب کې راوچي راځي وسګورو پر دې زنانه که چیرته موږ وګورو موږ څنګه نظر کوو غانې بچانه موږ وګورو کني ورو په دې ژبه باندې موږ چیرته غلط خبرې کوو کني کوو عبد الله ابن مسعود ویلي وی پټول شي نو کې جزئیات زندان نه ضرورت لري هغه د انسان ژبه را رسول الله فرمایي اکثر خلک په دې ژبه باندې لوکړي شي دي حتی تر دې پوری امام زاهبی رحمت الله علیه دا خبره ذکر کړې ده د بعض علماونو چاته پوښتنه کوي چې په انسان کې به تقریبا څومره مرزونه وي اتذرا لیکن د وزر نه سونه نه مرزونه علاج په یو خبره کې چې انسان د ژبه صحیح استعمال کړي دا ډېره خطرناکه مسله ده او کله چې انسان د خېټه حفاظت وکړي او د خېټه چې بکم شي مشتمله ده معنا حرامونه خوري مرګ یا د یو قیامت یا د چې انسان حیاناک دی او کدا چې بدونه چرته په انسان کې موجود نه یو یاد ساتي چې انسان رسول الله فرمایي دا ګور شرمېدل دي په ورځ قیامت بل د شرمېدل سب کې روچي راځي د قران او سنت مزان پیدا والی چې مونږ کې به حیا یو کبني ابو الخير فرمایي در سعید ابن یزید نو ورېدل دی یو سړی واغې ویل یا رسول الله یو سړی ما ته وصیت وکړه رسول الله ورته ویل عزت تعالی وصیت کوم ته بد الله نه د حیا کوي لکه صاحب د قوم کې چې عزتمن سړی دی او نیکمل سړی دی داغه څنګه حیات ته کوي تقشن حیا الله نه کوا به په دې قوم کې عزتمن انسان هر انسان له هغه د غفلار دی زموږ اوسو پلار به یوځای کې ناشتي سم خیر لمن بکنزلو کو یو پردیس نه له وګورو نه یا به غلط خبرې وکړو نه رسول الله فرمایي لکه څنګه چې دی عزتمن سړی نه صاحب د قوم کې ته حیا کوي تقشن حیا الله نه وکړه دا ام لازیتا ځکه څنګه الله ډېر لایق دی یو ورځ ابو بکر رضی الله عنه خطبه ورکوله او د شی ویل چې یا معاشر المسلمین اې مسلمانانو ټول غیا د الله نه حق حیا وکي وی فول الذي نفسي بيده زما د قسم په حق ذات باندې چې زما د نفس هغه بده لاس کې دی لازم د الله صفت دې کوم چې هغه د شان مناسب دي کې د تعویل نه مایل نه کو چې قدرت دی او فلان دی او فلان امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي وکم سړی چې د ید نه معنا د قدرت اغلی د سړی ګره د معتزله په طرف باندې کوکش ابو بکر صاحب خطبه ورکوله وې د الله نه حیا کوي زما د قسم په حق ذات چې زما د نفس هغه بلاس کړي وې زه همیشه چې کله خپل بولو براس په طرف زما وې دا جامه په دې زمانه د شراتاو د خپل رب العالمین نو مال حیا راشي بالکل ځم به شراتاو کوم کې د انسان ضرورت دی عمر بن الخطاب فرمایي د مالک بن دینار دا خبره نقل الله من قل حیاؤه د کوم انسان چې حیا کم وي دا تقوا به کم وي دا چې تقوا چې کم وي دا غزړه مرشو او دا چې غزړه چې مرشو څنګه الله به دا سړی جهنم له بوزي معنا به حیا انسان په جهنم کې پروت دا عمر صاحب خبره مقصد دی او عمر رضی الله عنه فرمایي وکم انسان چې هغه حیا کوي دا به خلکو نه پټ کړي شو چې کله یو سړی پټ کړي شو دغه به تقوا را شو چې کله بچا کې تقوا را لاله وېدا چې انسان د جهنم له اور نه بچ کړي شي معنا دا شولا چې تاسو د الله نه حیا کوئ نو به د خلکو سره ډیر ناس ولاړ تاسو وینا کوشش ودا کوئ چې رب العالمین څنګه راځي کو بکم کیفیت باندې موږ خوشاله کو